د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه بدلیدلی شي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د پاکستان د لومړي وزیر لوړپوړی سلاکار رانا ثناءالله وایي چې له پاکستان نه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ 11 او د وري 11 نیټه آسماني پریکړه یا صحیفه نه ده او بدلیدلی شي. هغه ویلي چې پاکستان به کابل ته د خپل ځانګړي استازي د یون د پایلو له کتنې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف لوړپوړي سلاکار د څلورنۍ یا چهارشنبې پر شپه د وري میاشتې پر شپږمه د پاکستانی ټلویزیون ARY نیوز سره په یوه مرکه کې ویلي د مارچ 11 کومه آسماني پریکړه یا صحیفه نه ده چې مخکې یا شاته به نشي. هغه کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان یون ته په اشارې سره ویلي د پاکستان واکمني کولی شي له اسلامي امارت سره د صادق خان د خبرو اترو د معلوماتو پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه بدله کړي. هغه د کوم چارواکي نوم وانه خیست او ویل چې په دې اړه خبرپاڼې خپرې شوي دي خو په هغه څه به تصمیم نیول کیږي چې د پاکستان په ګټه وي. وروسته له هغه چې له اسلامي امارت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې پاکستان پریکړه وکړه چې د مارچ له 11 وروسته سلګونه زره افغان کډوال چې پکې بې اسناده کډوال او د ACC کارډ لرونکي ګډ دي له خپل هیواده وباسي. پاکستانیو چارواکو ویلي چې دا پریکړه یې وروسته له هغه وکړه چې افغان وګړو په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې برخه واخیسته. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.